أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. د حنین یا هوازن د غزا قصه پای ته ورسېده. نو اوس چې د هوازن جنگ خلاص سو، غنیمتونه وویشل سوه، په ټوله منطقه کې امن او امان قائم سو، فقط طائف پاته دی چې نسو فتحه او د فتح کېدو امید یې هم نه و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جعرانې څخه احرام وتړي او مکې مکرمې ته د عمرې د ادا کولو دپاره ولاړی، چې و دغه عمرې ته عمرة الجعرانه ویل کیږي، چې دغه عمره هم د ذوالقعدې په میاشت کې وه. د عمرې تر ادا کولو وروسته پس له هغه څخه چې عتاب ابن اسید رضی الله تعالی عنه یې د مکې مکرمې امیر وګرځاوه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینې منورې پر طرف حرکت وکړي او مدینې منورې ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حرکت یا رجوع د هجرت د اتم کال د ذوالقعدې د میاشتې پر 24 تاریخ و، او د ذوالحجې په اولو ورځو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته ورسېدی او د دغه کال حج یې نه کوي ادا. سبحان الله. و مدینې منورې ته د دغه رجوع چې الله جل جلاله یې د فتح او کامیابی تاج پر سر ور ایښی دی، او د هغه ورتګ چې و دغه ښار ته 8 کاله د مخه ورغلی څونه فرق دی. هغه وخت د مکې مکرمې څخه په پټه تلی او د دغه ځای د خلقو څخه یې امان غوښتی. په هغه ځای کې نابلده او بیګانه و، د خلقو څخه یې انس او الفت غوښتی. د هغه ځای اهل یې عزت وکړي، ځای یې ورکړي او د ده نصرت یې وکړي، او د هغه نور متابعت یې وکړي چې د ده علیه الصلاة وسلام سره نازل سوی و، او د ده علیه الصلاة وسلام دپاره یې د ټولو خلقو دشمني قبوله کړه. او دغه دی پس له 8 کاله څخه و هغه ښار ته بیا ور داخلیږي چې د ده علیه الصلاة وسلام استقبال یې د هجرت او بیرې په حالت کې کړی و، مګر دا وار یې استقبال په داسې شکل سره کیږي چې اهل مکه ورته تابع سوي دي. خپله کبریا او جاهلیت یې د ده علیه الصلاة وسلام په پښو کې غورځولي دي، چې دی علیه الصلاة وسلام یې په اسلام سره معززه کې او تر پخوانیو خطاو ورتیر سي. الله جل جلاله د سورت یوسف په 9 نمبر آیات کې فرمایي: انه من یتقی ویصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. یعنی بېشکه هر هغه څوک چې د الله جل جلاله څخه وبیریږي او صبر وکړي، د طاعت پر تکالیفو صبر وکړي، پر مصیبت صبر وکړي، د معصیت یا گناه د لذت څخه صبر وکړي، نو بېشکه چې الله جل جلاله د نیکوکارانو اجر نه ضایع کوي. مکه مکرمه فتح سوه، د مسلمانانو تر امر لاندې او تابع سوه. ورونو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حیات او وجود په آخري 3 کلو کې مکه مکرمه د اسلام تابع وه، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د هجرت په 8 کال کې د حج امیر عتاب ابن اسید رضی الله تعالی عنه وټاکی، چې هم د مکې مکرمې امیر و او هم د حج امیر وټاکل سو، او د هجرت په 9 کال کې
د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د حج امیر وټاکل سو او د هجرت د 10 کال حج په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ادا کړي. خو په دغه اول کال چې مکه مکرمه فتح سوه د حج امیر عتاب ابن اسید رضی الله تعالی عنه مقصد دا چې د هجرت د 9 کال د ذوالحجې په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته تشریف یوړي. ورونو د حنین د غزا څخه هم لکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور ژوند ډیر شرعي احکام عبرتونه او نصیحتونه راوځي چې زه به د هغو څخه څو مهم ټکي درته بیان کم. اول، د حنین غزا د اسلامي عقیدې یو درس دی چې یو مسلمان باید پر اسباب توکل او اعتماد ونکړي، بلکې د یو مسلمان ټول توکل او اعتماد باید پر یو الله جل جلاله وي. هو د اسباب برابرول یو لازمی کار دی، مګر پر هغو توکل او اعتماد کول د اسلامي عقیدې څخه مخالفه دي. لکه څرنګه چې دغه درس د بدر په غزا کې هم موجود و. کم وخت چې د بدر غزا وه مسلمانانو دا ومنل چې د دشمن په مقابل کې د دوی لږوالی دوی ته ضرر نه ورسوي، په دې شرط چې دوی صابرین او متقین وي. او د حنین غزا و مسلمانانو ته دا ور ثابته کړه که دوی صابرین او متقین نه وي د دوی ډیروالی و دوی ته فایده نه ورسوي. لکه څرنګه چې الله جل جلاله هم په دغه باره کې آیاتونه نازل کړه. د بدر په غزا کې د الله جل جلاله د طرفه مسلمانانو ته وویل سوه که تاسې متقین او صابرین یاست ضرر نه درسیږي. او د حنین په غزا کې آیاتونه نازل سوه که تاسې متقین او صابرین نه یاست ستاسې ډیروالی و تاسې ته فایده نه درسوي. په بدر کې د مسلمانانو شمیر نسبت و دشمن ته تر هغه د مخنیو ټولو مقابلو چې دوی د دشمن سره مخامخ سوي وه لږ او کم وو. خو په دې سبب چې دوی په اسلام کې صادقه وه، ایمان یې کامل وو، د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ټینګ او پوره محبت او دوستی درلوده، نو د ماتې او شکست هیڅ علامه نه سوه پر ښکاره. او دلته په حنین کې د مسلمانانو شمیر نسبت و هغه د مخنیو ټولو جنګو ته چې دوی کړي وه ډیر وو، مګر بیا هم دغه د دوی ډیروالی هیڅ فایده نه ورسول، ځکه چې د دوی ډیروالی په هغو کسانو سره وو چې تر اوسه پورې یې په زړو کې پوره ایمان نه و ثابت سوی، او د اسلام واقعي مفهوم د دوی په رګو کې نه و نشر سوی. دغه خلق په دغه اسلامي لښکر کې فقط په شکل او جسم شامل سوي وه. حال دا چې د دوی د زړو حرکت تر اوسه پورې په دنیوي خواهشاتو او نفسي غوښتنو پورې تړلی و، او دنیوي امور د دوی پر نفسو غالبه وه. او دا ډیره لرې خبره ده چې د جسمو او شکلو ډیروالی دی د نصرت او کامیابۍ دپاره اثر ولري. نو په همدغه سبب د مسلمانانو دغه لوی لښکر کم وخت چې د دشمن د کمینو سره نابوبره مخامخ سو پر شا ولاړی او د حنین په وادي کې سره وپاشل سو. او دا لرې خبره نه ده چې د دغه جدید الاسلام خلقو تیښته دي په شروع او ابتدا کې د هغه صادقه او واقعي مسلمانانو پر زړو تاثیر ونه کړي، مګر بیا هم انصارو او مهاجرینو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه آواز او نارې واورېدې، بیرته د حملې دپاره راوګرځېده او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا سره راټول سوه او هغه شدید جنگ یې شروع کړي. حال دا چې د دغو کسانو شمیر او عدد تر 200 کسانو نه زیاتېدی، مګر بیا هم دغه 200 نفرو مسلمانانو نصرت او کامیابي حاصل کړه. د دوی په زړو کې سکون او اطمینان پیدا سو او الله جل جلاله د دوی دشمن ته بده ماته ورکړه.
حال دا چې دغه مسلمانان په شروع کې 12,000 نفره وه، مګر د خپلو ځانو دفاع یې نسوای کولی. دوهم، د مسلمانانو مشر امام یا خلیفه کولی سي چې د مشرکانو یا کفارو څخه بلکې د اسلام د دشمنانو څخه اسلحه په استعاره سره واخلي. دا حکم یوازې د اسلحې په باره کې نه دی، بلکې هر هغه شی چې اسلامي لښکر د جنگ دپاره ضرورت ورته لري کولی سي چې په استعاره، په قیمت یا مفت ځینې واخلي. او دا هغه کار دی چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم په دغه غزا کې وکړي چې د صفوان ابن امیه څخه چې په دغه وخت کې مشرک هم و اسلحه په استعاره سره واخیسته. استعاره یعنی شی ستا دی، اوس یې ماته راکه چې زه کار ځینې واخلم، خو تر کار اخیستلو وروسته بیا بیرته درکم. دغه ته استعاره وایي. نو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دغه کار څخه په صورت عموم سره دا حکم را ایستلی سو چې د جنگ په وخت کې مسلمانان د کفارو څخه یا په کفارو سره کومک غوښتلی سي که یا؟ جواب: په کفارو سره کومک پر 2 قسمه دی. یو دا چې د کفارو څخه نفر وغوښتل سي چې د مسلمانانو په صفو کې دي د دوی د دشمنانو پر ضد جنگ وکړي. په دې باره کې عام یا جمهور علماء کرام وایي چې په کفارو سره په جنگ کې کومک اخیستل نه جایز دي او نه روا. او بل دا چې د کفارو څخه د دوی مالونه وغوښتل سي لکه اسلحه او نور د جنگ ضروریات. د دغه کومک اخیستلو په رواوالي کې د علماو اختلاف نسته، مګر په دې شرط چې په دغه کار سره به د مسلمانانو عزت او کرامت ته کم ضرر نه رسیږي. په دغه کار سره به مسلمانان د بل چا تر امر نه لاندې کیږي، او یا به د دغه کومک په سبب د مسلمانانو څخه یو واجب د واجباتو نه پاته کیږي. تا ولیده کم وخت چې صفوان ابن امیه و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته اسلحه په اعاره سره ورکول، صفوان د ضعف او مغلوبیت په حالت کې و، او رسول الله صلی الله علیه و وسلم د قوت او غلبې په حالت کې و. نو په دغسې حالت کې چې مسلمانان د کفارو څخه په کومک اخیستلو نه تر شرطو لاندې کیږي، نه عزت او کرامت مخدوشه کیږي، او نه کم اسلامي فرض یا واجب پاته کیږي، دغه کومک اخیستل ورته روا او جائز دي. او بیله دغه شرطو د کفارو څخه کومک اخیستل منع او ناروا دي. دریم، په دغه جنگ کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم جرأت او شجاعت در معلوم سو. په حق سره چې دا یو نادره جرأت او شجاعت دی. ټول خلق د حنین په شیلو کې سره وپاشل سوه، د جنگ و میدان ته په تیښته سره شاوې ور وګرځولې. پر ټوله میدان جنگ بیل رسول الله صلی الله علیه و وسلم بل څوک نه سو پاته، او د ده علیه الصلاة وسلام پر شاوخوا هم هغه د دشمن کمینونه دي، مګر رسول الله صلی الله علیه و وسلم په یو عجیب او نادره ثبات سره پر میدان جنگ ودرېدی چې دغه د ده علیه الصلاة وسلام ثبات د هغه تښتېدونکو اصحابو پر زړو تاثیر وکړي او بیرته راوګرځېده. ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې وایي دا د پوره شجاعت هغه انتهایی درجه ده چې په دغسې ورځ د دشمن په مابین کې حال دا چې د ده علیه الصلاة وسلام لښکر دې هم ځینې تللی وي او دی علیه الصلاة وسلام دې پر غاتره سپور وي. او تاسې پوهیږئ چې غاتره تیزه نسي ځغستلی. غاتره په جنگ کې نه د تیښتې وړ ده نه د حملې، خو رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه غاتره د دشمن پر طرف ورځغلوي او خپل نوم دې هم یادوي او وایي انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب. هغه څوک چې نه پیژني لا به هم وپیژني. صلوات الله وسلامه علیه دائما و ابدا. دا ټوله بل څه نه وه بیله اعتماد او توکل پر الله جل جلاله
او دا یې یقین و چې الله جل جلاله به نصرت ورکړي او هغه رسالت به پوره سي چې د هغه دپاره دی علیه الصلاة وسلام رالیږل سوی دی او د ده علیه الصلاة وسلام دین به پر ټولو ادیانو قوي او غالبه سي. څلرم، په دې غذا کې دا معلومه سوه چې په جهاد کې د ښځو، کوچنیانو او نوکرانو وژل حرام دي، ځکه کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه ښځه ولیده چې د خالد ابن ولید د طرفه وژل سوې وه، رسول الله صلی الله علیه و وسلم نفر پسې ولیږل چې ورته ووایي ښځې، کوچنیان او نوکران مه وژنه. او د ټولو امامانو او علماو پر دغه حکم اتفاق دی، مګر هغه وخت بیا وژل کیږي که دغه ذکر سوو ډلو مستقیما د مسلمانانو سره جنګ کاوه او تر هغو یې د وژلو اجازه سته چې مخ په مخ جنګ کوي. که وتښتېده یا یې وځغسته بیا به هم مسلمانان ځینې راګرځي او نه بیا وژني. که چیرې کفارو خپلې ښځې او کوچنیان د خپلو ځانو دپاره سپر وګرځول او مسلمانان د کفارو ووژلو ته بې له دې نه سوای ورسېدلی چې دغه ښځې او کوچنیان ونه وژني، بیا نو وژنه روا ده. پنځم، د جهاد معنا دا نه ده چې موږ د کفارو سره حسد او عناد لرو، چې پر دغه باندې هغه حالت دلالت کوي چې ځینې صحابه کرامو د طائف څخه د بیرته راتلو په وخت کې ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته وویل یا رسول الله وثقبت شراوکه، او رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل اللهم اهدي ثقيفا واتي بهم، الهي وثقفته هدایت وکې او مسلمانان یې راولې. د دې څخه هدف او مقصد داسو چې جهاد بل شی نه دی بې له دې څخه چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وظیفه ادا کول دي، او دغه امر بالمعروف او نهي عن المنکر یو د بل په مقابل کې د ټولو مسلمانانو وظیفه ده، او په دغه واسطه سره خپل ځانونه د قیامت د ورځې د ابدي عذاب څخه خلاص کړي. نو د دې جهته د مسلمانانو دعا و نور قومو او خلقو ته باید د هغو د اصلاح او هدایت دپاره وي. یعنی که غواړې چې کفارو ته شرا وکې، د شرا پر ځای د هدایت غوښتنه کوه، ځکه د جهاد د مشروعیت څخه هم دغه مقصد او حکمت دی. شپږم، په دې غذا کې موږ د انصارو فضیلت ولیدی او دا مو ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دوی سره څونه محبت لري. رسول الله صلی الله علیه و وسلم صادق المصدوق دی چې فرمایي شیطان د ابن آدم د وینو په رګو کې ګرځي. شیطان غوښته چې د انصارو د ځینو اشخاصو په زړو کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر هغه سیاست او حکمت یو څه اعتراض پیدا کړي چې د غنیمتو په ویشلو کې یې عملي کړي. شاید شیطان ډیر دا کوشش کړی وي چې په انصارو کې دا تشویش پیدا کړي چې پر رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خپل قوم او خپل وطنوالو محبت غالبه سو او د هغو په مقابل کې انصار هیر کړه. مګر کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته دغه خبر ورسېدی، رسول الله صلی الله علیه و وسلم و دوی ته څه وویل؟ د رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه بیانیه چې د دغه وسوسو په مقابل کې دوی ته ایراد کړه، د رحمت او عالی ذوق معانی ځینې راتویږي، د انصارو سره د شدید محبت مشاعر ځینې اوري، او په عین حال کې په دغه بیانیه کې داسې زړه دردونکي دلایل هم شته چې دی علیه الصلاة وسلام د داسې چا د طرفه څخه د هغو په هیرولو سره متهمیږي چې هغه قوم و د علیه الصلاة وسلام ته تر هر چا خوښ او محبوب قوم دی. وروره، ته یو وار نه بلکې څو واره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه بیانیه واوره او فکر پکښې وکړه. ته به ووینې چې په هغه بیانیه کې د زړه خفیف حرکتونه یا غورځېده پکښې شته. ته به ووینې چې په هغه کې هغه لطیف او الطف احساسات شته چې دغه خفیفو قلبي حرکتو د انصارو مشاعر وښورول. شدید تکان یې ورکړه چې په دغه ښورولو سره یې هغه وسوسې چې د دوی
په مشاعرو پورې مښتې وې، ځینې ټک وهلې، لرې یې کړې. زړونه او مشاعر یې په دغه ټک وهلو سره د وسوسو څخه ورپاک کړه. نو ځکه د دوی آوازونه په ژړا سره پورته سوه. دوی په خپل نبي خوشحاله سوه. په دغه تقسیم کې یې په خپله حصه سره فخر کاوه. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په مقابل کې مال، پسونه او اوښان څه شي دي؟ دا چې دوی د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ملګري وي او رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دوی ملګری وي او خپل وطن ته ځي او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ژوند او مرګ د دوی په مابین کې وي او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر وفا، خالص محبت او دوستی تر دې لوی دلیل چیرې دی چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم خپل وطن او د زیږېدلو ځای پرېږدي او د ژوند پاته شپې د دوی په مابین کې تېروي. تر دې چې هم ورتېر سو، کله بیا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په ترازو کې مال د عزت او محبت دلیل و. یعنی دا چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم و چاته مال ورکړي هغه پر ګران دی او که چاته مال ور نه کوي نو هغه یې هیر کوي او محبت نور سره لري. هو رسول الله صلی الله علیه و وسلم و قریشو ته ډېر مالونه او غنیمتونه ورکړه. آیا د دغه مالو څخه یې د خپل ځان دپاره هم یو شی کښېښاوه او که خپل ځان هم لکه انصار په خالي لاس ویستی؟ هغه خمس چې الله جل جلاله یې د مصرفولو اختیار د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په لاس کې ایښی و، هغه یې د هغه شاوخوا پر اعرابو وویشي. صلی الله علیک یا سیدی یا رسول الله وعلى أصحابك البررة من الأنصار والمهاجرين وجمعنا تحت لوائك المحمود وجعلنا مع أولئك الذين سيلقونك على الحوض يوم القيامة. ورونو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د هرې ورځې د اقوالو او اعمالو څخه په سلهاو احکام، عبرتونه او نصیحتونه راوځي او را ایستل کېدلی سي، خو زه به په دغه لږ کفایت وکم. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د حنین د غزا او د جعرانې د عمرې څخه بیرته مدینې منورې ته ولاړی، یوه لو حادثه پیښه سوه چې دغه حادثې پر بني ثقیف او اهل طائف ډېر لوی اثر وکړي. هغه دا چې عروه ابن مسعود الثقفي چې د طائف عمومي مشر او رئیس و، دا هغه سړی دی چې مشرکانو به ویل که قرآن پر یوه د دغه دوو نازل سوی وای چې دوه لوی او معتبره خلق دی، موږ منی او متابعت مو یې کاوه چې یو د هغه دوو نفرو څخه دغه عروه ابن مسعود الثقفي و او بل یې ولید ابن مغیره و چې د خالد ابن ولید پلار دی او د مکې مکرمې دی. او الله جل جلاله دغه د مشرکانو قول په قرآن مجید کې ذکر کړی او بیان کړی دی چې د سورة الزخرف په 11 نمبر آیات کې فرمایي وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. یعنی کفارو بویل ولی نسو نازل دغه قرآن پر یوه سړي د دغه دوو قریو چې مکه مکرمه او طائف دی، چې دغه سړی هم ډېر لوی دی چې په مکه مکرمه کې یې ولید مقصد و او په طائف کې یې عروه مقصد و. دا په عربو کې د عروه درجه او مقام و، لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل د مکې مکرمې په فتحه کې، د حنین په غزا کې، د طائف په محاصره کې، د دغه ټولو واقعاتو په جریان کې عروه نو موجود. دی و اردن ته په سفر تللی و چې د ثقیلې اسلحې جوړول زده کړي او دغه ټول کارونه د ده په غیاب کې پیښ سوه. دغه عروه ابن مسعود د هغه خپل سفر څخه د بیرته راتګ په حال کې و چې دغه حالات ټول ورته وویل سوه. مکه مکرمه فتح سوه، ثقیف او حوازن ماته وخوړه، طائف محاصره سو، ټول حالات په تفصیل سره ورته بیان سوه. د دغه حالاتو په اوریدلو د عروه وزړه ته اسلام ننوتی، نو طائف ته نه ولاړی بلکې مدینې منورې ته ولاړی. یعنی د اردن څخه د ده رجوع
او بیرته راتګ د طائف په عوض مدینې منورې ته و او هلته یې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په حضور وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.